څلورمه لور. بېګا د زرغون د 2 میاشتو ماشومه لور آخر مړه شوه. خدای دې وبخي، خو یقینا چې خدای به بخلي، ځکه چې د 2 میاشتو د ماشوم د نه بخلو اړو سوال نه پیدا کېږي. او داسې ماشومه داسې تنکۍ کلی چې چاته په دنیا کې د سترګو د غړولو سره سمدستي د نفرت په نظر وکتی شول. د چا په پیدایش چې د زرغون مور خپلې انګور له په خوله کې د پیغور سپقونه ورمنډل، او د چا په پیدایش چې د زرغون ټبر په سرو سترګو وژړېده. ولې؟ ځکه چې دا د زرغون څلورمه لور وه، او د زرغون لور نه زوی په کارو، د زرغون د مور نوسی نه نمسی په کارو. خو د زرغون په قسمت کې زوی او د زرغون د مور په قسمت کې نمسی نه و. قدرت ته به دا نه وه منظوره چې د مور او د زوی د ارمان دې پوره شي. خو د زرغون مور د قدرت فیصلې ته سر ښکته کولو ته تیاره نه وه. هغې د الله پاک فیصلې ته غاړه نه ایښودله. نو ځکه خو داسې لیونۍ سپېلنۍ شوه، ځکه خو داسې په کندو کپرو سر شوه. د مالت د بوډېګانو ښځو سره سلاګانې وشوې، د دایانو سره مشورې وشوې. چا ورته وی چې زرغون له بل واده وکړه، او چا ورته وی چې ماشومي له د 40 نه اګاهو په سورکړي انګار کې په سرو کړو سیخونو دواړه پوندې وداغه که غواړي چې د زرغون زوی دې وشي. نو راپاڅه د ماشومي دواړه پوندې په سورکړي سیخ وداغه چې خدای درله نمسی درکړي، چې د جنکو پاټلی بدله شي. د زرغون د مور زړه ته دا سلا پرېوته. او آخر یوه ورځ سحر وختي 2 سیخونه د نغري په سور انګار کې خښ کړی شو. اور بلیدو، سیخونه سره کېده. ماشومه د خپلې نیا د ارادو نه ناخبره په اورني کې تړلې په خواږه خوب اوده وه. ماشومه کلی نه وه خبره چې دا اوسنی خوب د دې د ژوند اخرنی خوب دی، او شاید چې بیا تر مرګه پورې داسې د آرام خوب ونه کړی شي. او چې څه ساعت تېرېدو نو دواړو سیخونو یو چخ نارې کړل. د ماشومې د خولې نه راوتلې دردېدلې سوځېدلې کړیکه د سهار په خاموشۍ کې خوره شوه. په ټول کور کې د سوځېدلې غوښې بوی شو. د ماشومې مور د غوجل نه په هیبت رامنډې کړې، او چې کوټې ته راننوته نو د زرغون مور لکه د خونړي سره کړي سیخونه په لاس ولاړه وه. مور په لور ور پرېوته، لور یې راپورته کړه، په سینې پورې ونیوله. او دا ولې بېبې، دا دې څه وکړل؟ زما په لور دې څه وکړل؟ ها، چوپ شه، سر دې وخوري. که غږ دې وکړو نو دا سیخونه درته په سترګو کې منډم. ته بوره شي، تا خو زما د زوی ژوند په عذاب کو. د لوڼو قطار دې جوړ کړی دی، بل څه علاج یې نه و. جینۍ له مې پوندې وداغلې چې زما زوی له خدای پاک زوی ورکي. بېبې دا دې څه وکړل؟ دومره ظلم! زه به دې مړه کړی وم، ما له به دې سترګې ړندې کړی وې، خو دې ماشومې له به دې دومره درنه سزا نه ورکولې. بېبې د دې څه قصور دی؟ دې کومه ګناه کړې ده؟ ګناه خو زما ده چې ما له خدای پاک زوی نه راکوي. ډېر ظلم دې وکړو بېبې. مور لور په سینې پورې نیولې پاس په کوټه وخته، د خپو په سر کېناسته. ماشومې په غېږ کې واچول او هغې وریتې وریتې چغې وهلې. د هغې پوندې سرې غوښې وې. مور د ماشومې نرۍ نرۍ او سپینې سپینې پاپۍ په خپلو سترګو پورې مخلې. د مور د سترګو نه د اوښکو لړۍ روانه وه. په خپل قسمت پورې حیرانه وه. د ماشومې ژړا د هغې په زړه کې پرهرونه جوړول. د هغې د زړه نه وینې څڅېدلې. په خوله یې هېڅ نشو ویلی. د ماشومې لور سره یې لکه د لیونو خبرې کولې. لورې، ستا دې ماشومې سټې نه زار شم، ته ولې دې ظالمې دنیا ته راتلې؟ تا ته د دې دنیا شرمخان نه معلوم؟ تا ته نه وه معلومه چې دلته د انسانانو زړونه د کاڼې شوي دي؟ ته نه وې خبره چې دلته د نیاګانو په جامه کې قصابانې هم شته؟ ته ولې راتلې؟ ها، ستا په ما باندې هم زړه نه زیرېدو. لوڼه خو تل د میاندو نه زارېږي، قربانېږي. نو ته خو هم زما لورې که نه؟ ته به نه راتلې، ته به دې ظالمې دنیا ته نه راتلې چې دومره نه په عذابېدې، او زما ژوند در سره هم داسې نه په سکروټو کېدې. ته مړه شه لورې، دې دنیا ته ستا ضرورت نشته. دې خلکو ته زامن پکار دی، زامن. یو لور ته چې د پیدا کېدو حق نشته، نو ای لویه خدایه، ته بیا دا لوڼه ولې پیدا کې؟ ولې پې میندې زهیرې؟ ولې؟ او دلته د ماشومې د مور په زړه تیاره راغله. بېهوشه شوه او خوره وره په ځمکه سملاسته. ماشومې ژړل او مور د دنیا د حالاتو نه بې خبره.
د لور د ژړا انګولانه بې پروا په ځمکه بوډي بوډي پرته وه. خدای خبر چې څه وخت یې خواښې پاس وخته. ماشومې د مور د غېږې نه راوشو کوله او په زانګو کې ورلړه کړه او په انګوري خړه پړه شلېدلې کمبل ور واچوله. د ژوند شپې ورځې تېرېدې. د ماشومې دواړه پوندې سخا شوې. 2 میاشتې مور او لور د ژوند شپې ورځې لکه په سور انګار او سرو سکروټو تېرې کړې. په دې دومره موده کې مور او لور نه د ورځې سترګه پټه کړه او نه د شپې آرام وکړو. او اخر بیګا د زرغون د لور سختي معاف شوه. ماشومه کلی د ګل کېدو نه مخکې ورژېده. د موسېدو نه آګاهو ورژېده. د غوړېدو نه آګاهو ودوړېده. نه یې سپرلی ولیدو او نه د سپرلي نه خبره شوه. د مازدیګر لمر چې زړېدو نو ماشومه تورو خاورو ته وسپارلی شوه. مور یې ژړل، ډېر یې ژړل. په ژړا ژړا یې سترغلي پړسېدلي وو. د مور د سینې پی راویښ شوي وو، خو د پیو سکون کې د تورو خاورو د لاندې په خواږه خوب وده وه. مور شپه په الون بلون تېره کړه او سهار وختې چې ملا بانګ ویلو، مور برقه په سر ادیرې ته لاړه. لوی ادیره، کندر کندر، هیبت هیبت ادیره، خاموشه خاموشي، زړه لړزونکي او بوږنونکي خاموشي. ګیر چاپېره قبرونه، ډېر قبرونه، بې شمېره قبرونه. او د قبرونو په دغه خاریه کې د دې ماشومې لور قبر دې ته لکه د یو ورکوټي تاج محل په رنګ ښایسته ښکاره شو. او ښایسته به ولې نه ښکارېده؟ د یوې مظلومې تنځېدلې ماشومې قبر خو د تاج محل نه زیات ښایسته وي. مور د خپلې لور په قبر ور پرېوته. قبر لې غاړه ورکړه لکه چې خپله ماشومه لوري سینې ته رانږدې کړه. یو څو بېواره بېواره چغې ووهلې او بیا لوري تا بېګا شپه په دې خوشي بیابان کې یوازې تېره کړه؟ یېرېدلې خو نه وې؟ ته خو به وږې شوې که نه؟ لیونۍ زما سینه خو هماغسې ډکه ده. راپاڅه راپاڅه چې په خپلو پیو دې مړه کړم. لوري خپې خو به دې بېګا نه خوږېدې که نه؟ بېګا خو به دې د پوندو د لاسه تړتقې نه وهلې که نه؟ او ته خو بېګا په آرام وې. بېګا به دې ایله په آرام خوب کړی. لوري ما خو بېګا هم ټوله شپه په سترګو سترګو کې تېره کړه. زه خو بېګا هم ناقلاره وم، ډېره ناقلاره، دومره ناقلاره چې زړه مې بس ټق چاوده. اوس مې هم زړه څړیکې وهلې. د راتلو توان مې نه و، خو تاله راغلم. ما وی چې ستا دا نوی کور وګورم. ډېر ښایسته دی لوري، ډېر ښایسته کور دی. دا نوی کور دی مبارک شه. د مور په مرۍ کې آواز ونه ختو. د اوښکو سیلاب د سترګو نه روان شو. دغه سیلاب ورو ورو کمیدو کمیدو چې 2 اوښکې ترېنه جوړې شوې. 2 رڼې رڼې اوښکې د ککو نه رابهر شوې او د 2 سترګو په بڼو کې لکه سپینې ملغلرې راایسارې شوې. او څه ساعت پس چې دغه د اوښکو ملغلرې د بڼو نه د قبر په ګلونو راتوی شوې نو د لور مور یو اخرنۍ سلګۍ ووهله لکه چې د مور زړه وچاوده. او د بدنصیبي مور زړه په رښتیا وچاوده. د مور زړه چې د اولاد دپاره ونه چوي نو نور به د چا دپاره چوي؟